سلامونه ملګرو، ستړي مه شئ. ما سره دوه نیم زره کتابونه دي، ډېر پخوانه، اوس نه د مکتب د دورې نه مې چې راټول کړي او نن مې ترې یو 10 کتابه انتخاب درته راواغست. ځینو ملګرو به دا ټول لوستي، خو ځینو ته به چې دا به نه وي. که غواړئ چې افغاني ټولنه وپېژنئ، زموږ کلتور وپېژنئ، زموږ ښېګړې بدګړې، زموږ ښه کارونه بد کارونه، د دې ټولنې هغه تجربې، نو د استاد غضنفر کلتور او ټولنه حتما دا کتاب در سره ولولئ. که د حقوقو برخه کې لیوالتیا لرئ یا محصلین یاستئ او غواړئ چې هغه اساساتو د حقوقو باندې پوه شئ، هم د مذهبي له نګاه نه او هم د په اصطلاح زیاتره د مذهبي له نګاه نه، نو غواړئ چې حقوق ولولئ، نو د نادر ایوبي صاحب د حقوق کتاب حتما در سره وګورئ. بل که غواړئ چې افغانستان وپېژنئ، د افغانستان جغرافیه، لنډ تاریخ، ژبې، ادبیات، دودونه، تاریخي ابدات، صنایع، زموږ مشهور شخصیتونه او حتی د طبیعي منابعو په اړه که غواړئ چې معلومات ترلاسه کړئ، نو تاسو د اورنګزیب ارشاد صاحب دغه کتاب چې دی، یعنې ډېر جامع، ما سره ډېر کتابونه دي، خو د افغانستان پېژندنې په اړه دا کتاب ما مطالعه کړی دی. که غواړئ د افغانستان کورنۍ جګړې په اړه باندې مطالعه وکړئ، په اصطلاح هغه ملامت و سلامت معلوم کړئ، نو تاسو کولی شئ چې د شهرت ننګیال صاحب 12 ګرامه مغزه چې ډېر مشهور اثر هم دی، دا ولولئ او واقعا چې جالب کتاب دی، تاریخي سندونه پکې دي او ډېرې جالبې لیکنې لري. که د شعرونو شوقیان یاستئ، شعرونو دې کې ډېرې خبرې نه کوم، نو د غني لټون حتما ولولئ، بار بار ولولئ، بار بار ولولئ، ډېر څه به زده کړئ. که له شعر ورهاخوا د نثرونو لیواله یاستئ، غواړئ نثري لیکنې ولولئ، نو د الفت صاحب نثري کلیات چې استاذیون راټول کړي حتما در سره وګورئ. که تصوف او فلسفه هم ډېره خوښیږي او مطالعه ستاسو ته زړه تنګوي، نو د ناول په شکل باندې دغه د صوفیه نړۍ، د صوفي نه دی، د صوفیه نړۍ، د جنۍ نوم دی پکې، دا تاسو کولی شئ چې دا ولولئ. او د دې کتاب په اړه باندې لیوال صاحب وایي که چېرته که سپوږمۍ ته تللم او د 10 کتابونو د وړلو اجازه راکړل شوه، نو یو به یې د صوفي نړۍ، نو دا کتاب حتما ولولئ. که غواړئ چې د شعر په سټرکچر باندې، سټرکچر چې شعر څنګه جوړیږي، ځینې تخنیکي اړخونه، قافیې او د شیانو باندې ځان پوه کړئ، د ډاکټر صاحب درمل، احسان درمل شعرستان حتما در سره وګورئ. دا یې 9 کتاب. 10 کتاب که غواړئ چې ناولونه به تاسو ډېر لوستي، ځکه موږ چې مطالعه باندې ځان روږدی کوو، ول ناول لولو، نو سینوها انډیوال حتما ولولئ. سینوها نه تنها یو ناول دی، بلکې دې کې تاریخ دی، سیاست دی، فلسفه ده، ارواپوهنه ده، دین پوهنه ده، مذاهب چې څنګه خلک په پخوا مذهبونو خلکو تېرویستل، او نو تاسو سینوها حتما ولولئ. دا 10 کتابه. 11 کتاب انډیواله که غواړئ چې ارواپوهنه مطالعه کوئ، دا د استاد ګلاب احمدزي یو ډېر پخوانی استاد دی. که ژوندی خدای دې لري او که نه ژوندی، نو خدای دې د جنتونو سردار کړي. زموږ یو سمستر کې ارواپوهنه وه، خو ما ډېر شوق لرلو، نو ما بیا دا کتاب مطالعه کړی. دا 11 کتاب. او تر ټولو ښه کتاب چې اوس وخت کې که څوک غواړي چې د سیاست ډګر ته راوځي، او ما یو وخت نیت کړی چې ترجمه یې کړم، خو چون سیاست زما دغه نه و، بیا مې پرېښودو. نو دا په انګلیسي لیکل شوی، بیا په فارسي ترجمه شوی دی، دیکتاتور خودآموز یا خودآموز دیکتاتور، ها سوري. نو دا کتاب سره حتما ولولئ. دا 12 هغه کتابونه دي چې تاسو ته ډېر څه درکولی شي، او دې دپاره کولی شئ یو 19 پلان جوړ کړئ، او دا کتابونه تاسو څه شی کوئ، نو مطالعه کوئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.